بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. پتندیه د خالونو نه لوګیشم د شاخیل بچی په وورو کې وددي. پروفیسر ډاکټر لیخیل دریاب صاحب د رحمان بابا ځینې شعرونه داسې وي چې هغه زمونږ په عوامو او په ځینې خواصو کې هغه غلط مشهور شوي دي. پکار دي چې د دې اصلاح وشي او زما عمر لم کوشش دی چې دا ادبي اصلاحګانې وشي په دې ځینې څیزونو، په ځینې شعرونو، په ځینې خبرو، په ځینې اصطلاحاتو کې کمی چې په عوامو کې او بیا څه په خواصو کې هم غلطې مشهوري شوي دي. د رحمان بابا ځینې شعرونه داسې دي چې هغه دی یو شان، رحمان بابا یو شان لیکلي دي او خلکو کې غلط مشهور دي. لکه اوس د مثال په توګه باندې د رحمان بابا دا شعر ډیر زیات عام دی خو دومره ده چې صحیح نه. هغه شعر داري چې الله در سره مل نه وي رحمانه، که لښکرې در سره وي یک تنهای. نو دا شعر دا صحیح نه دی. صحیح شعر داسې دی چې مولا ور سره مل نه وي رحمانه، چې مولا ور سره مل نه وي رحمانه، که لښکرې ور سره وي یک تنها دی. بل یو شعر دی عوامو کې داسې مشهور دی، ولس یې داسې وایي چې اورنګزیب که د دلی په تخت نازیږي، اورنګزیب که د دلی په تخت نازیږي، ما رحمان لره بادر کلی ډیلی دی. نو دا شعر داسې صحیح نه دی. صحیح داسې دی چې رحمان بابا داسې لیکلی دی چې اورنګزیب که د ډیلی په تخت نازیږي، خپله خونه هر ګدی لره ډیلی دی. بل یو شعر دی چې زیات خلک چې هغه هم زمونږ ولسي وایي، غلطي وایي، نو پکار دي چې دا خلک یې صحیح کړي. هغه شعر داسې دی چې خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه د یار غم وي څه به خوب کا. او ځینې کسان دا شعر داسې وایي چې خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه د یار غم وي څه به خوب څه به خندا کا. ځینې پکې داسې مو وایي چې هغه د شعر هغه وجود مران کی. دا شعر صحیح شعر داسې دی چې خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، او هر چې تا غوندې غمجن وي څه به خوب کا. بل یو شعر دی چې بادشاهان که اوبه څکي په جام د زرو، ما رحمان لره د خورو کنډول بس دی. نو دا شعرم وران وی سم داسې دی چې زرداران که اوبه څکي په جام د زرو، زرداران که اوبه څکي په جام د زرو، زما خوښ د خپل د خاورو کنډولې دی. او دغسې نور بلا شعرونه دي چې مونږ اورو په امروزه ژوند کې د دې خلکو نه. نو پکار دي چې ولس ته هم پکار دي چې دا شعرونه سم کړي لږ غوندې. او ډېر مشهور شعرونه دي، ډېر د عبرت دي. د رحمان بابا هر یو شعر مزیدار دی. خو دا ده چې صحیح ویلی شي نو ښه به. او د دې نه علاوه دا خواص چې کوم دي په دې کې چې کومو کسانو ته د دې شعر د سمون پته تر ننه پورې نه وه، اوس ورته پته لګېدلي، نو هغې ته دا پکار دي چې په دیوان کې د رحمان بابا په دیوان کې د دا شعرونه ولټئ، که چېرې فرض که لټولې غواړي. او بله دا چې آینده لپاره که چېرته په پرچه کې یا په مثال کې یا په بل ریسرچ کې په څه کې لیکي، نو چې ګورې د دې خبرې پکې خیال وساتي چې د رحمان بابا شعر صحیح ولیکي. دا کم چې ولس کې مشهور دي غلط، نو دا نه د دې نه د ډډه وکړي. او اوس تاسو نه اجازت غواړم. د خدای په امان.